سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ملي دفاع وزارت وایي په کندوز کې طالبانو له یوې بندخونې 15 کسان آزاد کړل. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان زیاتوي په دغه عملیاتو کې چې تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي، د ډلې د وسلو یوه زیرمه هم له منځه وړل شوې ده. ویل کېږي په آزاد شویو کسانو کې له دولتي سرتیرو سربیره ولسي وګړي هم شامل دي. طالبان وایي له امریکایي پلاوي سره یې د تېرې شپې تر 10:30 بجو پورې ناسته درلوده، خو د نن ورځې تر مازدیګره به د دغو خبرو دواړه لوري په خپلو منځونو کې مشورې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان زیاتوي د نن ورځې تر مازدیګر وروسته به له امریکایي پلاوي سره بیرته خبرې پیل شي. د دغو خبرو کره جزئیات لا تر اوسه روښانه نه دي. له دې سره سم د افغانستان لپاره د ناټو د ملکي استازي مرستیالې میرمن هولي هولزر د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې د سولې په بهیر کې د ناټو له ژمنتیا ډاډ ورکړی دی. ولسمشر غني تېره ورځ په سعودي عربستان کې د حرمین شریفین له خادم ملک سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل. د حرمین شریفین خادم په دې کتنه کې ویل هیواد یې ټول هغه ترهګریز بریدونه چې افغانان پکې خپل ژوند له لاسه ورکوي په کلکه غندي او سعودي عربستان د ترهګرۍ د ریښو له منځه وړو او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ دی. نوموړي یو ځل بیا د افغان دولت په مشرۍ له سولې بهیره ملاتړ وکړ او همداراز یې راتلونکي ولسمشر ټاکنې هم مهمې وبللې او په وینا یې دغه ټاکنې به تلپاتې سولې ته موقع برابره کړي. له دې سره سم ولسمشر غني ترهګري او افراطیت د افغانستان او سعودي عربستان په ګډون د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات لپاره لوی ګواښ وباله او د ترهګرۍ د ځپلو لپاره یې د ټولو هیوادونو پر ګډ کار او مبارزې ټینګار وکړ. له دې سره سم په بهرنیو چارو کې د سعودي عربستان د دولت وزیر وایي هیواد په سیمه کې د افغان حکومت نړیوال شریک او له افغانستان سره په بیلابیل برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. عادل بن احمد الجبیر تېره ورځ په جدې ښار کې له ولسمشر غني سره په کتنه کې زیاته کړه چې هیواد یې د افغان دولت په مشرۍ د سولې او راتلونکي ولسمشر ټاکنو د ترسره کېدو ټینګ ملاتړی او په دې برخو کې هر ډول مرستو ته چمتو دی. ولسمشر غني هم په دې کتنه کې په ډاډ کړه چې تلپاتې او عزتمنه سوله زموږ مهم لومړیتوب او اساسي غوښتنه او راتلونکي ولسمشر ټاکنې د هیواد د برخلیک او په بریالیتوب د سولې بهیر د ترسره کولو لپاره ځانګړی ارزښت لري. 7 کسان د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو په تور په غزني کې د څارګرې ملي ادارې د کارکوونکو لوري ونیول شول. د غزني د والي ویان زیاتوي دغه کسان تر دې مخکې په غزني ښار کې پر ډیریو ترهګریزو پیښو، ترورونو او د مالي امکاناتو پر برابرولو بوخت وو چې بلاخره د غزني ښار له بېلابېلو سیمو نیول شوي دي. ویل کېږي نیول شویو کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. او یو نوموتی افغان خبریال اکبر ایازي تېره شپه په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. په امریکا کې د افغانستان سفارت د رسنیو دفتر وایي اکبر ایازي له نږدې 4 لسیزو راهیسې په رسنیو کې کار کړی و. نوموړي په نړیوالو رسنیو کې بېلابېلې دندې پر مخ وړي دي. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا مو الله امان.